د نورو احتیاج. آیا افغانستان د برېښنا په برخه کې د ځان بسیاینې تکل لري؟ د باختر اطلاعاتي اژانس مبصر تر همدې عنوان لاندې په کړې تبصره کې ویلي برېښنا د انسانانو د ژوند یوه مهمه اړتیا ده او دولتونه په دې فکر کوي چې څنګه کولی شي د دغه مهم نعمت د تولید په برخه کې داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې لګښت یې کم او ګټه یې ډیره وي. مبصر زیاته کړې هو دوی د لمریزې برېښنا د لویو سیستمونو د جوړولو په فکر کې دي او هند، چین او مصر هغه هیوادونه دي چې په دغه برخه کې تر نورو مخکښ او میلیاردونه ډالره پانګونه یې کړې ده. مبصر وړاندې ویلي داسې هیوادونه شته چې که د اوبو امکانات لري نو هستوي برېښنا ته یې لاسرسی سخت دی او که هستوي برېښنا لري نو د اوبو او یا هم د بادي برېښنا په ارمان دي. خو افغانستان بیا د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله داسې یو موقعیت لري چې اوبو، باد، پریمان لمر، د ډبرو سکاره، نفت او ان هستوي مواد لکه یورانیم هم لري او کولی شي له دغه ټولو امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې د نړۍ په کچه تر ټولو ډیره برېښنا تولید کړي. په تبصره کې زیاته شوې اوس په کار ده چې د اسلامي امارت له بیا ځلې راتګ سره له ټینګ شوي امن څخه پوره ګټه پورته شي او لویو پروژو په ځانګړې توګه د برېښنا د تولید لپاره زمینه برابره شي. مبصر وړاندې ویلي برېښنا په ځانګړې توګه لمریزې هغې سره هیواد کې فابریکې فعالیږي، کرنه ښه کیږي او تر ټولو مهمه د بهرنیو له احتیاج څخه خلاصون را په برخه کیږي او کله چې د کار زمینه برابره شي نو ځوانان په هیواد کې پاتې کیږي. د دې ترڅنګ سیمه او په ځانګړې توګه سویلي اسیا کې ځینې هیوادونه شته چې برېښنا ته جدي اړتیا لري او افغانستان کولی شي د یوې بریالۍ طرحې له مخې دغه اړتیا ته رسېدنې وکړي. په تبصره کې ویل شوي دغه راز ځینې بهرني پانګوال په خپلو هیوادونو کې د برېښنا د کمښت له امله نشي کولی پانګونه وکړي او د نورو داسې هیوادونو په لټه کې دي چې هم امن ولري او د برېښنا پراخې سرچینې. نو په دې اساس افغانستان د دغه ډول پانګوالو لپاره یو ښه فرصت دی. د تبصرې په وروستۍ برخه کې ویل شوي نو په کار ده چې دغه برخه کې جدي کار وشي ترڅو افغانستان د برېښنا د تولید په یوه لوی نړیوال مرکز بدل شي.